دخکلو دختو شنو درو او دنگو غرو وطنا در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنا. د قوشتېپې کانال پروژه چې د روان لمریز کال په لومړیو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ او هڅو پرانیستل شوي کارونه یې تر ډیره بریده پر مخ تللي دي. د قوشتېپې کانال کارونه چې د روان لمریز کال په لومړیو کې پیل شوي په چټکۍ سره روان دي. د 1401 لمریز کال د جدي میاشتې تر 11مې نیټې پورې د لومړي پاس چې 30 کیلومتره اوږدوالی لري او په 14 نقطو کې کار جریان لري چارې 42 سلنه بشپړې شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د مسؤلینو په وینا اوسمهال د پروژې چارو چټکتیا په موخه د کارګرانو او ماشینرۍ په شمیر کې زیاتوالی راوستی. دوی وایي چې همدا اوس د یاد کانال په چارو کې 15,000 کسان په مستقیم ډول په کار بوخت دي او 3,406 راتې ماشینري د پروژې چارې مخ ته وړي چې هر ورځ 9,20,000 متر مکعب کندنکاري کوي او تر اوسه پورې ټول شاوخوا 9.50 میلیونه متر مکعب کندنکاري ترسره شوې ده. د کارونو د ښه کیفیت او مدیریت په موخه د قوشتېپې کانال د رغېدو چارې وخت پر وخت د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او د ملي پراختیا شرکت د رهبرۍ او تخنیکي ټیمونو لخوا څارل کیږي. دخکلو دختو شنو درو او دنگو غرو وطنا در باندې ویاړم د پتمنو